نن سبا موږ د وخت په دغسې یو حالت کې قرار لرو چې د رښتیا او درواغو ترمنځ تفکیک کې خورا کم دی. موږ نسو کولی چې په اسانۍ سره په دې باندې پوه سو چې آیا دا خبر رښتیا دی او که درواغ. څنګه به په دې باندې پوهیږو چې آیا دغه خبر رښتیا دی او که درواغ، په داسې حال کې چې خبر د یوې مشهورې رسنۍ څخه خپریږي؟ آیا هغه به واقعیت ولري او که یا دا شک به حتما زموږ سره موجود وي، ځکه چې داسې رسنۍ شته چې همدا اوس خبر یو څه پېښ شوی او بیانیږي په بل ډول سره. ګرانو لیدونکو، د بهاینډ سایټ یوټیوب چینل ته مو هرکلی کوم. پر سوشل میډیا یا هم ټولنیزو رسنیو باندې یو ویډیو چې تقریبا 2-3 ورځې کېږي خورا په چټکۍ سره خپریږي. پکښ کې معلومیږي چې یو څو افغانان په سعودي عربستان کښې یو مځکې ته ډبرې کش کړي دي او وایي چې دا د ابوجهل قبر دی. بل خوا بیا رسنیو دا بیان داسې نشر کړي چې ویلي دی چې دلته نو ابوجهل شتون لري او دوی نیول سوي دي د سعودي عربستان له طرفه څخه. حقیقت څه دی؟ حقیقت دا دی چې په حقیقت کې نه خو هلته ابوجهل شتون لري او نه هم دغه افغانان سعودي عربستان نیولي دي. په حقیقت کې موږ اوس په داسې یو حالت کې قرار لرو چې رښتیا او درواغ ډیر سره نږدې سوي او آن په اسانۍ سره یې فرق کول هم نه کېږي. د دې د مخه چې موږ یو ټاپه ولګوو او یا دا وایو چې دا خبر واقع دی، لومړی باید موږ معلومات ترلاسه کړو چې آیا دا رښتیا هم دغسې یو څه سوي او که نه دي سوي. د بدر په غزا کښې چې کله رسول مبارک په دې باندې بریالی سو چې هغه مشرکین او کفار د ابوجهل په شمول هلاک کړي او مردار یې کړي په اصطلاح، نو هغوی یې په هغه مشخص میدان کښې کوم چې تاسو اوس په دې تصویر کښې وینئ، په دې کښې په یو نامعلومه ساحه کښې ښخ کړله. هلته یو غټه کیندنه ترسره کړله او ټوله کفار یې په همهغه ساحه کښې دفن کړله. وروسته ورباندې خاورې واچولې او هیڅوک په دې باندې نه پوهېږي چې آیا رښتیا هم دلته ابوجهل او هغه مشرکین شتون لري او که نه. خو ځینو خلکو دا ویلې چې دلته نو ابوجهل شتون لري په اصطلاح او دا د ابوجهل قبر. خو دا عجبه نه ده چې افغانانو دا کار ترسره کړی دی. له دې نه مخکې هم ډېرې داسې ویډیوې به تاسې ووینئ که چېرې تاسې پلټنه پسې وکړئ چې د هندوستان، پاکستان او بنګلادیش زیات خلک او زیات اوسېدونکي هغه مسلمانان چې هغوی راځي و سعودي عربستان ته د حج د مراسمو لپاره، هغوی دا کړنه ترسره کوي او هغه په دې خاطر چې یو ډول پر ځای هم ده، ځکه دوی له ابوجهل څخه سخت نفرت لري او کم هغه تضاد چې ابوجهل له اسلام او زموږ د خوږ پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم سره درلودلی، د هغه په خاطر هغوی ورڅخه سخت نفرت کوي او د خپل زړه براز په دغسې یو ډول باندې راښکاره کوي. خو زموږ ځینې رسنۍ غواړي چې د افغانانو نوم په ټوله نړۍ کښې بد کړي. په ځینو خبرونو کښې هغه مساله یې زیاتوي. په اصطلاح هغه خبر چې د 5 افغانانو په اړه خپور شوی و، هغه په داسې ډول و چې هغه 5 افغانان نیول سوي کوم چې غوښتل عربستان ته په غیر قانوني ډول سره داخل سي. خو دا جالبه نه ده ځکه چې دغسې کړنې یوازې افغانانو نه بلکې د مصر، یمن، شام، پاکستان او نور هېوادو اوسېدونکو هم دا کړنې ترسره کړي او بالاخره نیول سوي دي. یعنې یوازې افغانان داسې نه دي چې ټوله بد ترسره کوي او د افغانانو په خلاف باندې دغسې یو خراب او دغسې ناوړه خبرونه خپریږي. زما په نظر دا هیڅ کله هم عادلانه نه دی چې موږ یوازې مطلقاً افغانان بد وښیو، ځکه چې کړنه یوه کس ترسره کړې وي او توانیږي پر بل کس باندې. افغانان په عموم کښې دغسې یو کړنه نه ترسره کوي. که چیرې د ابوجهل قبر په ډبرو ویشتلی وي کوم چې تاسې په دې ویډیو کښې وینئ، هغه هم څه غلط کار نه دی، ځکه چې دا کړنه یوازې افغانانو نه بلکې تر دې مخکې نورو زیاتو کسانو ترسره کړې ده. هغو ته هېچا هم دومره بد ونه ویلې لکه څومره چې زموږ افغانان خپل په افغانانو پسې دغسې خبرې کوي.
په پای کې ګرانو لیدونکو غواړم تاسو ته دا ووایم چې هیڅکله هم دغسې کړنه مه ترسره کوئ چې په هغه باندې د ټول افغانستان او افغانانو نوم بد سي، ځکه چې که چیرې موږ د افغانستان څخه د باندې یو بل هېواد ته ځو، هلته موږ د ټول افغانستان نمایندګي کوو او په شمول کې که چیرې موږ ښه کار ترسره کوو نو دا په دې معنا ده چې ټول افغانان ښه خلک دي، یعنې دا موږ افغانانو یو ښه تصویر وړاندې کړي. او که چیرې موږ خدای مه کړه بد اعمال ترسره کوو او یا همدغسې خرافاتي کارونه ترسره کوو چې هغه زموږ د ټولو افغانانو نوم بدوي، هلته یوازې یو افغان نه موجود، ځکه خلک وایي چې دا افغانان دي او افغانان په عموم کې همداسې دي. نو کله چې موږ له هېواد څخه د باندې وځو دا په دې معنا چې موږ د ټوله هېواد هغه نمایندګي کوو، نو په کار دا ده چې ښه کارونه ترسره کړو او یو مثبت تصویر د افغانانو لپاره جوړ کړو، نه یو منفي تصویر. امیدوار یم چې ګرانو لیدونکو دا ویډیو به مو خوښه سوې وي. که چیرې دغسې کړنې ترسره کېږي نو له دې دمخه چې تاسو ورباندې باور وکړئ اول ښه پلټنه ترسره کړئ چې آیا دا څه واقعیت لري او که نه لري. که واقعیت لري تر کومه حده واقعیت لري، ځکه چې په عربستان کې د 5 افغانانو نیول رښتیا خبر دی، خو دا چې هغه د ابوجهل د قبر په ویشتلو باندې نیول سوي دي دا واقعیت نه لري. او یا هم هغه افغانان چې هغه داخليږي په سعودي عربستان ته په غیر قانوني ډول سره، آیا دا یوازې افغانانو دا کړنه ترسره کړې؟ بلکې داسې نه ده. سعودي عربستان ته داسې ډېر د مسلمانانو هېوادونو مسلمانان هلته ځي په غیر قانوني ډول سره د حج د مراسمو په وخت کې، ځکه چې هلته نو دا فرصت خورا پراخېږي او دوی بیا هلته په غیر قانوني ډول سره اوسېږي. نو یوازې افغانان داسې نه دي چې یوازې افغانان دغسې کړنې ترسره کوي، نورې نړۍ کې هم داسې خلک حتما شته، خو موږ ته پکار ده چې موږ باید په ښه ډول سره د افغانستان نوم وړاندې کړو، یعنې ښه کارونه ترسره کړو، په بدو کښې له نورو سره ځان سم نه کړو بلکې په ښو کارونو کښې له نورې نړۍ سره ځان سیال کړو. امیدوار یم دا ویډیو مو د خوښ وړ ګرځېدلې وي. تر بلې ویډیو پورې تاسې په دې سټیشن ته لاس سپارم. ښاد او آباد اوسئ او په دغه اړه ته کمنټ حتما وکړئ.